ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی. ابراهیم ابن ادهم ورته وې څوک وې صاحب زه اوښانو والا یم اوښ رانه ورک شوی. بادشاہ ورته وې چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشي راتلی نو پاس په کوټه اوښ د کوم ځای نه راغی. او خانو والا ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوښ نشي راتلی. وی نه دلته سړی نشي راتلی. ویل نو که دلته اوښ نشي راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم. په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاویږي. د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست. چوفو دا خو رښتیا و. ټوله شپه یې ویښه تېره کړه. سهار چې دربار ته راغی ناست دی وزیران مزیران ورسره ناست دي. همغه سړی چې د شپې د اوښانو والا په شکل کې راغلی و سهار هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی. زوړ غوندې پټکی والی دی او ملا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی غوی لټوم. وی دا د بادشاه دفتر دی دربار دی دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد هغه وی علیا دننه یې راولئ دا څوک دی؟ سپایانو ونیو دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی یې رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاه دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوک وي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به وي. وی تا څنګه ووی چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی پلار دې لاړو ته رالې ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. بادشاه وی بیړه یې غر کش. دربار یې په ځای پرېښو لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده چې داسې کتلي دي چې د بادشاه په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستېش بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله م چې وکړه په دې الیکشن کې مزې به اوسه کوي. بیا به په وینو جاړئ ټوپونه به وهئ هله دا چلو شو هل ټیپر ګران دي هله غوښه ګرانه ده هله الوګان ګران شو. زه به یم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښیي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکې د هغې مطابق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کېږي. څنګه فیصلې چې کوې د هغې موافق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کېږي. تماشې به وکئ د ځان چې ښځې به هم کم خوامنډې وهي لونه به هم کم خوامنډې وهي او زامن به هم کم خوامنډې وهي او ته به کم خوامنډې وهي. د ځان تماشې به وکړي. نو عزیزانو عرض دا و چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاهي نشه په دماغ کې وه چې وینځه څنګه د بادشاه په پالنګ کې سملاسته. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې یې ووهله چې ته زما نوکره او ته د بادشاه په پالنګ کې کېناسته او سملاسته اوده
اوینځه چې راپاسېده نو ډېرې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. د لاس نه ونیوه چې دا وخودې جړل ځکه چې ما ووهلې، نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاه پرېږده بس تا خپل کار وکړو ما خپل وکړو څه تپوسونه کوې؟ ویل نه پرېږدم دې نه. ودې جړل ولې؟ ویلو مې جړل ځکه چې تا ووهلم نو ما وجړل. او ویل دا ودې خندل ولې؟ ویلې ومې خندل ځکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې مزه مې واغسته، زړه مې خوشحال شو نو مې خندل. ویل اوس د جړا راته سم حال ووایه. ویل د جړا سم حال دا دی چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خو دومره لختې وخوړې، یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراته وي چې هغه به څومره لختې خوري. د پالنګونو او د کرسو مزې د دې د لختو انجام بم ګوري چې دوی به لختې څومره خوري. او بیا نا اهل خلق بی دینه د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دي د دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام بڅي. نن قوم ته وګوره دا چاته نه دي کتلی چې دا سړی منځګزار دی، دیندار دی، نیک دی، ښه سړی دی، دې ته نه دي کتلی. خو بس یو هڼ هڼ جوړ دی نو هغه هڼ هڼ تماشې به تاسو وکئ او زیات هڼ هڼ چې دی د غریبانو جوړ کړی انشاءالله نه به مریړې پولس پرېږدي، نه به م چابړي پرېږدي، نه به م دوکانونه پرېږدي او نه به ترېنه ښه ورځ کولی شي. تاسو به د ځان تماشې دا غریبان چرته د سوټای زوی دی دا غریب دی ټول کنجرتوب دی غریبانو جوړ کړ. بیا به را منډې وهي چې هله ریړه نه پولس مې زه به هم ډېر شکر سمی نیولي که هله رور مې پولس نیولی زه به هم هله ښځه مې پولس بوتله زه به هم ډېرې ښه کړي چې نکاح پې وتړي پولس. د قوم تماشې به د ځان وکړي. تاسو د چا شخصیت ته نه دي کتلی، نیک او دیندار هم نه دی کتلی، د دنیا بې دینو پسې منډې والی دي. نو کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي، داسې به در باندې حکومت راځي. ستاسو څه خیال دی چې په پاکستان به ګینې اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خورئ؟ ټیپر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شئ. ستاسو مثال خو د خرې دی، د خرې مثال هم دی. خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو. اوس الیکشن چا ګټلی مبارکۍ څوک کوي؟ یو بل ته غاړي دی مبارک شه مبارک شه. خدای دې کور د هغه پلار ځن طلاق وران که، کور دې وران شه چې وران دي شي. او بس یو وخت تیر شو که مبارک شه مبارک شه. دا څه خلک یاره په خدای قسم که مې دا مونځ کول در تړه غواړي ما په ایمان در دړه داندرې مې بلکل سستی شوي دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکی ورته سړی و، د دې قابل. خرې ته چا ویل مبارک شه زوی دی وشو، هغې ویل مبارک شه زوی دی وشو. ویل بلا توره ورپسې خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم که د خرې زوی د خرې بار وړي خو خرګی چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار وړي. نو تاسو خو خرې یئ. ووټ هم که د دین په نامه نه یې ورکړی او په دې نیت هم نه یې ورکړی چې دا سړی به په اسمبلی کې چېرته د اسلام نامه والي، ستاسو عمر له بیړه تباه ده. هر یو د بی دینۍ اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذموار تاسو یې، تاسو بیړی غرقه ده. هر یو قوم ځان جوړی. کابلیان وګوره د خپل وطن علی ګلې نه ستا وطن تراله یو موټی شو، ځان یې جوړ کو
ځانم جوړ کو د روس غوندې عظیم طاقت وګوره رئیسار کړی د پښتون سونه قاله وشو پښتون تر اوسه په دیم پوه نه شو چې زه نری موقع خزه زما مشر څوک دی او زما کشر څوک پښتون په دیم تر اوسه پوه نه شو تاسو پښتانه واورئ ټول عمر بځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ که نه وینځئ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ تاسو به ټول عمر چواړیان یې لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼۍ جارو کوي تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغې لارې او کوڅې او غل متیازې به پاکوئ پښتون به چرې د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ کابل هم یو قوم دی وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته زمونږ څه کار دی وروره زه خو یو سړی ما نن یم سبا به مړ شم خو نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دا چا دپاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې سودا ستا د سر شروع شوی ده وبه ګورئ دلته هم چې دا ټیکې لګولې دي دا به ستاسو په دې سومبی زمانډم اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع دي د دې وجې نه دین ته هم نه دي کتلي او دین ته هم سپک کتلي نو خدای سپک او ورک کړئ خدای خوار کړئ او ذلیل او رسوای کړئ چې دین ته سپک ګورئ او د پښتون ټکی نن تاسو په شرمونو وشرمول ټول عمر پښتانه وګوره ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وینځي په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو خاشڼه یې پاکوي په کراچۍ کې وګوره نن پښتون دا شی وجه څه ده چې ځان یې نه دی پېژندلی خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی خپل قومیت یې نه دی پېژندلی پښتون یو موټی شوی نه دی په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی نو نتیجه یې دا ده چې خدای تار په تار در په در او خاورې په سر کړي نن تاسو هغه خلقو له ووټونه ورکړي دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی ورکړي دي که نه دی خو په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی هغه خلقو له ووټونه ورکړي هغه خلک هم فیل که چې د چا تندي سوري شوي دي په سجدو لګولو باندې عام فیل پنجاب وګوره یو عالم له ووټ نه دی ورکړی 50 لکه پنجابیانو کورونه وران شو راوي دریاب پې راوختو خدای تباه او برباد کړ نوره تماشه به کړي سند وګوره ټول سندیان یو عالم له ووټ نه دی ورکړی خدای ټول تباه او برباد کړ که ایمان دی د صوبه سرحد په خلقو کې ده بیا صوبه سرحد کې د کوواډ غاښي نه هغه غاړه دا دې خوا چې ده دا کوفه ده دا مونږ یو ده دا مړه مولیان په چا کې کړي نو ته په چا کې کړي ته صحیح خان صحیح او نواب صحیح خان خو خر ته وایي دا بې ضمیر او بې غیرته قوم د خان د نامې نه د دې ډه بوږنېږي خان ولاړ خان نو ملا ته دې سپک کتلي خدای سپک کړی علماو ته هم سپک کتلي خدای سپک کړی شوی که نه نور بس پکې سار راته چا وی الوګان مې اخیستی وی په 8 روپۍ کیلو دي مال خدای دې په 40 روپۍ کیلو 40 زه د هغه ورځې په انتظار یم چې نه سبزی له نږدې کېدی شي او نه غوښې له نږدې کېدی شي او نه فروټو ته نږدې کېدی شي هغه ورځې په انتظار یم زه ویلې ته به څه کې مال زه ړوند چرګ به خورم ړوند چرګ صحیح مال اوبه وخوټ کوه او ورته د اوږې او د سور مرچکي او د مسالې بګار وکړه
او خټ کېدل او بوته ورواچوا زیړه خوروا بشي روټای پکې ماته کوي مې مونږ ټول مر وړاندې چرګان خوړل نیو یو شي ته بنشي نږدې دا څه خیال دی رونه زبداسي ارزانی راولم چې دا سبزی بستا کور ته داسې په خپل خپو در روان ستا ارزادي برابر الله چې کوم کار نه کړي بنده به وکي ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړ چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباه او برباد یې کو ضیاءالحق خدای ذره ذره کړو په اسمان کې زه به دا کار وکړم زه به دا کار وکړم ستا هغه مور به وکړي خدای چې کوم کار نه کړی هغه به بنده وکړي وبې د ټولو د خدای دعوې کړې وې ملک ته تباه او برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وایه چې زه به دا کار وکړم دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکو نو زه به دې څه خدمت وکړم که د خدای وس نه وروره زه نشم په اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو انشاءالله زه به کوم داسې خبرې کوئ د دې نه سوام که بل کړت کړی نو پرتوک د نه وباسم په سارې درته تړم دې ټولو ته به وایي زه به دا کار وکړم تا ته ګوره او کار کولو ته ګوره بټو نه ویلي چې زه به روټي کپړه مکان درکم ویلي که نه وي اوس هم لور ولا بیا پاس کړه انشاءالله څه خو به درکړي زی خدایم نورم خراب و تراب زه به دا کار وکړم هر څه چې کوي په دې ځمکه یې خدای کوي نو څه فیصلې چې کړي دي نتیجې انتظار یې کوئ چې څه به در سره کېږي سم چې کړي سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي دي نتیجې ته ګورئ چې څه به کېږي الحمدلله زه سپین باز یم نه منبری ته ولاړ یم نه منبر شیم ما نه مې د خدای د دې قوم منبر کوي خدای دې د دې قوم ما نه منبر کوي او نه دې د دې قوم خدای ما مشر توبه زما دغه پلار دا اومې پیړی اوس نه منبر یم نه تیم چې راشي او څه کار ونشي او یا کار هم درته ویلی و نه شو نو لکه څه د کوره دې روټۍ ماله راځي خوار شي دا قوم دی دا خلک په خبره نه پوهېږي بیا تاسو وکته لکه الیکشن یې چا ګټلي د دې دا ډزې مولید دا سال دی جوړ کړی دا جلوسونه دی ولید د دې هلکانو دا هر څه به ټیک شي هر څه خو چې د یو جابر سړي په لاس کې حکومت راشي یو ته وګورم چې هلک ما نه جلوس راوباسي ته به په لاره باندې بوت به دې نیولی یو روان به یو جلوس به کوې سم په خدای دی چې زه ستا ګیټه ماتې کړم عمر له دې کړم کم چې د کټه رانه پانس ازادي ده صاحب سیاست نه څه شی جوړ دی یو ماحول دی ازادي ده که څوک ګډېږي او که څوک ښځې راوباسي او که څوک لوڼه راوباسي او که څوک په خپله ګډېږي او که څوک څه کوي ملک دی وایي جمهوري ملک دی وایي دا جمهوریت ستاسو کپره و نو عزیزانو عرض مې دا و چې که ابراهیم ابن ادهم غوندې انسان د یو وینځې په وینا چې ما 10 منټه په دې کټ کې آرام وکړو ما دومره لښتې وخوړې ابراهیم ابن ادمه چې تا پکې ټول عمر پروت چې ته به څومره لښتې خورې نو د دې آرام او راحت د لښتو انجام به خپل وګورئ چې خپلې سترګې م پټې شي انجام ځکه چې موږ دنیا کې دنیا له نه یو پاتې د دنیا خدا ارادي دي په سوات کې یو اسمبلی منبری ته ولاړو هاډې فیل شو منبری د مرګه پاتې شو دلته یو ځوان هلکو ملک جهانګیر صوبایي اسمبلی ته ولاړو خلک تلي جلسه یې وله کوله او جلسې له خبر ورغی چې راشي د هغه هاډ فیل شو ارادې څه وې او ورپېښه څه شو یو ښځې ته چا ووي چې دا خدای ته څنګه پېژنې هغې ویل نوره خدای راستي که پې پوهېږم قمقله ښځه یم او په دغه یې پېژنم چې د شپې مې اراده یو څه کړي او سهار راپېښ بل څه اراده مې یو څه کړي او راپېښ بل څه نو په دغه یې پېژنم چې یو داسې طاقت په دې ځمکې او اسمان کې شته چې زما اراده تیز نه ایسي